So, in the name of Allah, most welcome all of you. So, in today's lecture, we are going to talk about the some English vocabulary, that's advanced vocabulary, and we will be translating these words from English to Pashto. So, with that being said, let's get started. So the first word is abnormal. Okay, the first word is abnormal. Let me laser point it. Okay, so it's an adjective. The Pashto meaning of this abnormal word is غیر عادي. په پښتو کې موږ وایو چې مطلب دا یو نورمال ځای ده، نو د هغه ضد چې دی غیر نورمال، نو داسې وایو چې نارمل abnormal مطلب غیر عادي ځای ده. So the synonym, there are some synonyms. اول synonym unusual ځای ده، uncommon هم ورته ویلی شو، not normal هم ورته ویلی شو، irregular هم ورته ویلی شو. ځای ده. Razu example tha, his behavior is abnormal when facing with the police. Okay, مطلب دا دی چې د هغه چې کله پولیس سره مخامخ کیږي نو رویه مطلب ډیر غیر عادي. صحیح ده، مطلب د سیزان نشي کنټرولولی یا مطلب ویریږي. صحیح ده، اکثریت خلک همداسې وي. Second example, leave me alone because today I am abnormal. صحیح ده، مطلب یو شاته وایي چې نن مې یوازې پرېږده، مطلب یوازې مې پرېږده چې نن مطلب ښه نه یم. صحیح ده. Okay ده. So let's get to the second word, ban. صحیح ده. دوم لغت چې دی ban دا هم ناون دی هم ورب دی، معنی ده بندیز. صحیح ده، یا هم منع کولو ته ویل کېږي. صحیح ده. synonyms د دې څه شی دي؟ prevention هم ورته ویلی شي، prohibit به ورته هم ویلی شي، interdict ورته هم ویلی شي، او forbid ورته هم ویلی شي. دغه interdict یو څه نوی لغت دی. صحیح ده. prevention، prohibit او forbid سره مطلب یو څه څه ناڅه اکثریت کسان به بیا سره بلد وي، خو دا interdict هم ورته ویلی شي ban ته. دغه که زنون راشي نو موږ ورته ویلی شو an order that a specific thing may not be done. صحیح ده. داسې یو حکم یا امر وشي چې یو خاص عمل باید ونی شي. صحیح ده. لکه example, the ban on smoking was appreciated by the staff. صحیح ده. په څه ورته وایي smoking مطلب په ده باندې چې کوم بین ولګېده که نه نو هغه دغه کارکوونکو چې که وستایه. صحیح ده. په سګرټو باندې چې کوم بندیز ولګېده نو هغه چا د کارکوونکو وستایه. که از ورب راشي نو forbid، to forbid. صحیح ده. to forbid. The government banned the publication of his papers. دولت څه وکړه؟ د هغه د پیپرو یا د مقالو هغه پبلیکیشن یې څه کړه؟ په بندیز یې ولګوه، یا مطلب بند یې کړه. صحیح ده. یعنې د هغه پیپر یا هغه مقالې چې کوم دي په خپرېدو باندې بندیز ولګوه. صحیح ده. next word دی oversee. oversee دا د only verb دی، نظارت کول. صحیح ده. مطلب لکه موږ وایو چې سوپروایز. صحیح ده. دغه یو ډېر کامن ورډ دی. صحیح ده. نو د synonyms چې دي سوپروایز دی، سوپرانټینډ دغه هم ښه لغات دی. ورپسې نیکسټ ون دی مینیج. صحیح دی. بیا ورپسې دی انسپیکټ. صحیح ده. سوپرانټینډ بیا د کې یو نوی لغات دی. صحیح ده. اوورسی دا یو سینونیم دی. نو معنی یې دا ده د ده لغات چې سوپروایز ا پرسن اور ورک اسپیشلی ان افیشیل کیپیسټي، یو کس باندې نظارت کول یا یو کار باندې نظارت کول، خو خصوصا په چی شي؟ په رسمي ډول باندې. صحیح ده. یعنې په رسمي کارونو کې. اگزامپل د ده دا ده چې he would see production at the military factory. صحیح ده. هغه داسې یو نظامي فابریکه کې نظارت کوي، سوري د محصولاتو چې کوي نظارت کوي په چیش کې؟ په یو نظامي فابریکه کې. نیکسټ ورډ دی ریټینشن. ریټینشن. صحیح ده. ریټینشن دا چې دا ناون دی، ساتنې ته ویل کېږي. مینټیننس هم ورته ویلی شو، کنزرویشن هم ورته ویلی شو، او پریزرویشن هم ورته ویلی شو. صحیح ده. که از ناون راشي صحیح ده، دا دواړه راتلی شي. از ناون هم راتلی شي، از ان ایجکټیو هم راتلی شي. که از ناون راشي نو موږ وایو چې keeping something. صحیح ده. فار ایگزامپل
the retention of the farms should be by the professional farmers. صحیح ده د فارمو ساتنه باید په چا باندې وشي؟ په پروفیشنل فارمرز یا هم هغه دیکانانو باندې باید وشي چې هغه پروفیشنل وي. صحیح ده. که as an adjective راشي نو څه معنی لري؟ be able to retain مطلب د دې توانایي لرودل چې هغه ته ځان سره وساتي یو څه شی. for example he has got first position لومړی مقام یې وګټو because of his retentive memory ولی چې هغه داسې یو حافظه لرله چې مطلب هر څه مطلب پکې څه ساتل کېدل. صحیح ده. next word موږ لرو receipt. صحیح ده. receipt دا is an verb دی. صحیح ده. نو شاته تک ته ویل کېږي. صحیح ده. نو که د synonyms موږ وګورو withdraw هم ورته ویلی شو، retreat هم ورته ویلی شو او drawback هم ورته ویلی شو. صحیح ده. نو as a verb د دې څه معنا ده؟ disappear from you د سترګو نه چې پناه کېدل، یعنې مطلب دا دی چې د سترګو نه پناه شي خو هماغه شاته لاړ شي. صحیح ده. مطلب یې همدغه دی. example د دې څه دی؟ after hours of hazardous floods it finally receded. وایي د ساعتونو خطرناک سیلابونو وروسته چې شو it finally receded. it اشاره شته کوي د سیلابونو ته. صحیح ده. it finally receded مطلب اخره کې چې شو مطلب ودرېدو. صحیح ده. یا هم شاته تګ دلته دا نه ده چې بس دغه شاته لاړو. صحیح ده. د سیلاو شاته لاړو مطلب یې دا ده چې ودرېدو یا هم د سترګو نه پناه شو. صحیح ده. یا بل مثال هم موږ ورکولی شو. for example instead of going forward he receded د دې پر ځای چې هغه مخته لاړ چې هغه بس مطلب شاته لاړو، شاته تګ یې وکړو. صحیح ده. نو یو ځل بیا راځو په دې ورډس باندې. صحیح ده. abnormal مطلب څه؟ غیر عادي. صحیح ده. next one چې ده بین مطلب بندیز لګول، oversee مطلب نظارت کول، retention مطلب چې ساتنه کول او receipt شاته تګ. so thank you from your attention. So make sure to practice these words because these are very good words.